سلام شاگردای عزیز، آرزو دارم تمام شما عزیزا دارای صحت کامل باشین و درس امروزی را تا آخر با ما همراه باشین. گرانوز دکاونکو هیلده چه تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نننی درس مو تر پایه مو سره پاتې شي. صنف ششم مضمون دری موضوع ورزش درس دهم جلسه 19 اسم استادتانم است رازیه غفوری. گرانوز دکاونکو ټولګی مو شپږم دی. مضمون دری موضوع ورزش لوست لسم برخه 19. خدای تعالی به نامه پیل کوو. گرانوز دکاونکو درس دهم عنوان درس هم هست ورزش. شاگردای عزیز در درس گذشته ما و شما عنوانش چی بود؟ بله کلمه های مرکب بود که ما و شما کلمه های مرکب یاد گرفتیم و کارخانگی را هم که بر شما دادیم آرزومند هستم او را انجام داده باشیم. و ما گفتیم کلمه های مرکب و کلمه های گفته میشه که از دو جزء با معنای مستقل ساخته شده باشد، مثل کتابخانه، تندرست، خوشبخت، دواخانه و مقسم کلمه های زیاد است مثل زردالو. بسیار کلمه ها است که کلمه های مرکب است و بعد از این که شما یاد گرفتین و من مطمئن هستم که کلمه های مرکب شناخته میتونین و هیچ وقت اشتباه نمیکنین. گرانوز دکاونکو تی لوست مو څه مرکب کلمه وی چې تعریف موږ تاسو وویل چې مرکب کلمې هغه کلمې دي چې دوه جزو څخه چې هر یو جزء مستقل معنا ولري جوړې شوي دي، لکه خوشبخت، زردالو، تندرست و غیره. نننی درس مو عنوان څه دی؟ ورزش دی. درس امروزی ما عنوانش ورزش است و هدف درس شامپی است که شاگردان متن را روان بخواند، بنویسد، فواید ورزش را بداند و کلمه های مرکب متن را نشان دهد. اما کلمه های مرکب بعد از این شما شناخته میتونین به خاطر که ما در درس قبلی کلمه های مرکب خواندیم، تعریفش فهمیدین و مثالایش کار کردین. من مطمئن هستم که شما در این درس کلمه های مرکب برای من نشان داده میتونین. گرانوز دکاونکو نننی لوست عنوان مو ورزش دی. مخی زده کوونکي متن ولولي ولیکي او د ورزش فایده وپیژني او په متن کې موږ ته څه کی مرکب کلمې راښکاره کړي. خب اینجا چند سوال است. گفته در تصویر شما چی را میبینید؟ بله در این تصویر ما شاگردای عزیزم میبینیم که در حال فوتبال یا توپ بازی است که یک ورزش دلخواه بچه هاست که من این ورزش دوست دارم. ورزش بالای بدن، فکر و صحت ما چی تاثیر داره؟ بله نازنینا شما به این سوال جواب دارین و در متن درس هم جواب از این سوال گرفته میتونین. نازنینا ورزش بالای صحت ما بسیار فایده داره. زمانی که ما ورزش میکنیم صحتمند، فکر ما آرام و زود مریض نمیشه. ما شما باید همیشه وقت کوشش کنیم که ورزش کنیم. ورزش تن را سالم و نیرومند می کند و برای انسان تراوت و شادابی می بخشد. هرگاه پس از کارهای فکری ورزش کنیم خستگی زودتر از ما دور می شود و جریان خون در بدن ما سری می گردد. از سوی دیگر بدن بیشتر عرق می کند و چیزهای مضر را بیرون می ریزد. ذهن بیشتر برای یادگیری آماده می شود و سبب می گردد تا تندرست، شاداب و صحتمند باشیم. باز برتان می خوانم نازنینا. ورزش تن را سالم و نیرومند می کند و برای انسان تراوت و شادابی می بخشد. هرگاه پس از کارهای فکری ورزش کنیم خستگی زودتر از ما دور می شود و جریان خون در بدن ما سری می گردد.
از سوی دیگر بدن بیشتر عرق می کند و چیزهای مضر را بیرون می ریزد. ذهن بیشتر برای یادگیری آماده می شود و سبب می گردد تا تندرست، شاداب و صحتمند باشیم. په پښتو هم تاسو ته معنا کوم ګرانو زده کوونکو. ورزش تن را سالم و نیرومند می کند. ورزش چی که انسان بدن سالم و نیرومند که او انسان تا شادابی او تراوت بخی. هرگاه پس از کارهای فکری ورزش کنیم خستگی زودتر از ما دور می شود. هر کله چې مونږ فکری کارونه کوو خسته کیږو د هغه له بعد څخه چې مونږ ورزش کوو د مونږ خستگی زر د مونږ نه لرې کوي او جریان د اینو په بدن کې سرعت ورکوي. از سوی دیگر بدن بیشتر عرق می کند و چیزهای مضر را بیرون می ریزد او د بلې خوا د مونږ بدن ډیر خوالي کوي او مضر شیان بیرون وباسي د خالو په واسطه. ذهن بیشتر برای یادگیری آماده می شود و سبب می گردد تا تندرست، شاداب و صحتمند باشیم. کله چې مونږ ورزش کوو د مونږ ذهن یادگیری ته ډیر فعال وي و دلیل کیږي چې مونږ همیشه وخت صحتمند او شاداب اوسو، روغ او جوړ اوسو. بله شاگردای عزیز، اگر شما هم دوست دارین که همیشه تن سالم و صحتمند باشین، ذهن روشن داشته باشین و احساس کسالت و خستگی نکنین، همه روزه ورزش کنین نازنینا. بعد از اینکه شما نماز صبح میخوانین، پیش از اینکه صبحانه بخورین، همیشه وقت کم از کم 20 دقیقه نیم ساعت روزانه در تقسیم اوقاتتان برای ورزش جا بگذارین و همیشه عادت کنین که ورزش کنین. چی دختر باشه چی پسر، ورزش بدنش نیرومند و توانا میکنه و ذهنش هم باز میکنه. ګرانو زده کوونکو همیشه وخت کوشش وکړئ چې څه په کور کې یا په مکتب کې سهار همیشه وخت څه وکړئ ورزش وکړئ، ځانم ورزش سره عادت کړئ ترڅو چې سالمه بدن ولرئ او ښه ذهن ولرئ. هر څوک چې ورزشکار دی ورزش کوي د هغو ذهن ډېر ښه آمادګي دغه ته لري، جذب د یادګیري ته. ذهن یوازې یادګیري ډېر اسانه ترسره کیږي او همچنان د مونږ څیره ښایسته کیږي، مونږ زر نه زاړه کیږو، ځوان پاتې کیږو، یو نوه شادابي د مونږ په څیرې کې او د مونږ اشتیا هم ډوډۍ او نور شیانو ته راځي. همیشه وخت کوشش وکړئ چې تاسو ورزش وکړئ ګرانو زده کوونکو. کله چې مونږ فکري کارونه کوو مونږ خسته کیږو، بعد د هغه چې مونږ ورزش کوو څه کیږي د مونږ نه د خستګي زر برطرفه کیږي او همدا رقم که مونږ د ورزش په وخت کې ډیر خوالي کیږو هغه مضره شیان هم له خالو څخه د مونږ د بدن نه بیرون ځي او د مونږ ذهن دا توانایی پیدا کوي چې جذب د یادګیري فوق‌العاده زیات شي. او همچنان ورزش چې مونږ کوو مونږ ته شادابي پر برخه کیږي او د مونږ اندام ډیر سمه توګه کیږي او همدا رقم څیره هم شادابه کیږي. هر څوک چې ورزش کوي هغو عمر هم زیات دی، د مریضي څخه هم لرې دي او زر نه زاړه کیږي. تاسو همیشه وخت کوشش وکړئ چې د وړکتوب څخه ورزش وکړئ ترڅو چې صحتمند اوسئ. بله شاگردای عزیز، ما شما باید همیشه وقت کوشش کنیم به خاطر که صحتمند و توانا باشیم و این از طریق ورزش ما به دست آورده میتوانیم، ذهن ما هم روشن میشه و همون خستگی که در کار ذهنی ما بر ما به وجود میآید زمانی که ما ورزش میکنیم اونمو کسالت و خستگی ما از ما دور میشه و ذهن ما آماده یادگیری میشه. اینجا چند تصویر ورزش هم از که براتون نشان میتونم نازنین. اینجا میبینین شاگردا چی میکنن؟ گفته ورزش در کودکی فرصتی برای بهبود آمادگی بدن و تعاملات است.
و این هم یکی از ورزش هایی است که اسب سواری کن. بله. که ورزش ها انواع زیاد داره. هر کدام شکل شما دوست دارین میتونین امو ورزش انجام بدین. خوب شاگردای عزیز، تا این قسمت درس خواندیم، باقیش روز بعد میخوانیم. آرزومند هستم از درس امروزی شما چیزی آموخته باشین و تمام شما نازنینان چی بعد از این ورزش کنین. گرانو زدکونکو هیله ده چې د نننۍ درس څخه مو یو څه زده کړي، پاتې برخه یې بله ورځ ووایو. ښه وخت ولرئ. کورنۍ دنده مو د ورزش په هکله 5 کرښې په کتابچو کې ولیکئ. شاگردای عزیز، کارخانگیتانی است که 5 سطر در مورد ورزش یا فواید ورزش در کتابچه هایتان نوشته کنید. وقت خوب و خوش داشته باشید. ښه وخت ولرئ.